د مخابرې او معلوماتي ټکنالوژۍ له ریاست څخه 88 تنه مجاهدین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت ستر درستیز د مخابرې او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست څخه د مرکزي او سیمهییزو قلي اردوګانو قطاعاتو او جزوتامونو 88 تنه مجاهدین د ظرفیت لوړولو له 2 میاشتې بېلابېل ډول مسلکي زده کړو ترسره کولو وروسته نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. دغه مراسمو کې د انجنیري ریاست رئیس مولوي نصرالله منصور، د مخابره ریاست مرستیال قاری محمد یاسین ثاقب، ګڼ شمېر مسؤلینو او مجاهدینو ګډون کړی و. مسؤلینو په وینا کې یاد فارغان د خپلو مسؤلیتونو ترڅنګ د مشرانو اطاعت ته متوجه کړل او زیاته یې کړه چې خپلو کارونو کې پوره دقت وکړئ. له خپلو مسلکي زده کړو څخه د اسلامي نظام د ټینګښت په موخه استفاده وکړئ او هیوادوالو ته خدمت وکړئ. په پای کې فارغانو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شو.